دا الله رسول فرمایي تر هغه ساعته یوه ښځه د خاوند حق د الله حق نشي ادا کولی تر څو یې د خپل خاوند حق نه ادا کړی. د الله رسول فرمایي که چیرې یوه زنانه په داسې حال کې مړه سوه چې خاوند ځینې راضي و دا جنتي ده. د الله رسول فرمایي زما که چیرې د بنده سجده و بنده ته وایي ما به ښځې ته ویلی چې خپل خاوند ته سجده کوه. بله خبره دا د عزیزانو چې پرون یو ډېر محترم سړی مکرم مشر سړی نو دی رالی مجلس وکړه پرون بل ورځ مجلس مې سره وکړي. مولوي صاحب دی شکایت راته وکړي چې مولوي صاحب زه اوس له کوره راوتم دا کور والا داسې بد ښکنځا راته وکړې چې بلکل ول که درته په ژړا سو مولوي صاحب په خدای قسم کوم در ماښامه قرار کې اولاد لرم لوڼې لرم ښه دینداره سړی دی بې دین نه بې لارې شرابي و بدکاره نه دی زه ډېر د نږدې پیژنم دا ښځې داسې ښکنځاوي زما زامن ناست دي ما ته وایي تا به زه څه وڅکم په تا به زه پلانۍ خبرې د کولو نه دي. پښتانه چې کوم جنګ کوي د دې ښکنځاوي په هغه ډېر معلومیږي هغه ښکنځاوي راته کوي. بس خالي لاندې ګورم بس د باندې راوځم صدقې وژاړم چې الله څومره غټ امتحان دی راباندې کړی دی او دا څومره بېوقوفه زنانه ده او څومره بېعقله ده. ما ویل دې کور والا ته خالي ووایه چې سبا زه نه یم بیا که دې د دروغو ژړا کوله بیا که دې په ملایانو پوښتنه کوله چې زه د خاوند قبر لره ورسم درواغ به نه وایه. د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته یوه ښځه د خاوند حق د الله حق نشي ادا کولی تر څو یې د خپل خاوند حق نه ادا کړی. د الله رسول فرمایي که چیرې یوه زنانه په داسې حال کې مړه سوه چې خاوند ځینې راضي و دا جنتي ده. د الله رسول فرمایي که یوه ښځه 5 وخته لمونځ فرضي روژې او د خپل عصمت د خپل عزت خیال ساتي او د خاوند فرمانبردارۍ د الله رسول فرمایي چې دا مړه سي و دې ته اختیار ورکول کېږي چې کوم جنت لره ځې پر کومه دروازه ځې هلته ولاړه سه. د الله رسول فرمایي زما که چیرې د بنده سجده و بنده ته وایي ما به ښځې ته ویلی چې خپل خاوند ته سجده کوه. دومره ظالمانې دي اول زارۍ کوي خواستۍ کوي ننواتې کوي زه به دا کوم زه به دا بل اوس د هغه ښځه په خپل کور کې اور جوړ کړي خاوند پر بار په دې شپې کوي چې زما کور والا زما سره ژوند نه تېروي بیا چې د سبا خاوند مړي نه به کوې پوښتنې به نه کوې چې زما خاوند مړ دی زه لیدلی سم که نه زه ورته کتلی سم هېڅ کتنګه نه غواړي ستا د لاسه مړ دی دروغجنې ستا د لاسه دا کور ورولو ستا د لاسه ولاړې بلډ پریشر سو شوګر سو د زړه والون یې بند سو درواغ به نه وایه چې کونډه چې په هغه ورځ به بیا سره ګورو. نو هسې پریشانه بل سړي راته ویل مولوي صاحب ښه محترم سړی ول د خدای دپاره درته وایم یو تعویض به نه وي در معلوم د چیش تعویض غواړې ول چې دا کور والا ګونګی سي کور والا ګونګی سي قسم په خدای مولوي صاحب دی ښایسته کور مې دی داسې کور مې دی چې د دنیا نعمتونه پکې سته خو د دې د ګیلو نه یم خلاص له شکایتو نه یم خلاص. د ښځې یو ډېره غټه بېوقوفي دا ده زموږ د حکومت هم د ښځې دا زموږ حکومت له ما او تا پر هر قدم ټیکس غواړي پر هر قدم نه مې پرېږدي غواړي لیکن کاروبار ته مې نه پرېږدي. نو خو چې زه کاروبار وکړم بیا به تا ته ټیکس در کوم که ته زما پټرول نه را پرېږدې ډیزل نه را پرېږدې کاروبار نه را پرېږدې د ایران بارډر دې راباندې تړلی د افغانستان دې راباندې تړلی دی د یوې پیسې په 100 پې راباندې شمارې نو زه چیش کاروبار وکړم او غواړې سبا زما پر کور چاپې راویې بېوقوفه حکومت دی یو داسې زنانو هم بېوقوفه ده وایي عزت غواړم کور غواړم کوټۍ غواړم موټر غواړم ښه بختور ژوند غواړم خو ته به په کور کښېنې در کور د باندې به نه ځې ښځې نو ګټه خو پر بیابان کېږي هغه یا بیابان له به نه ځې به دا دواړه سره بېوقوفه دي او دا دواړه ډېر سره نږدې دي د هغه رقم دې خدای سره پېښ کړي د هغه رقم نو ولسته یو تعویض دا ډېر چې ژبه چلی چې ګونګی سي که تعویض نو ولسته را سره یو ستن من ور ولګوه داسې کېدلی چې دا ډاکټرانو سره علاوال وکړه خدای بیا در ګونګی کړي. ګوره ته دومره ظلم کوې ته دومره ناجایزه کوې زه سهار وتلی ماښام راغلی ستا دپاره ستړی ستومانه راغلی نه یم ستا شکایتونه دي دا سړی ډېر محترم داسې زړه مې پر سوځي اریان بیا الله
بچان والا دی دا به بیا که ورته وایي طلاق یې که او چې طلاق یې کې دا شخري دي هلته بیا د انجیو زامن وایي مولوي صاحب تا ښځو ته دا وویل زه تا هم ورسره ښه یم تا هم ورسره ښه یم دا ته نه یې ته خو په دې پریشانه یې زه تا ورسره ښه یم چې داسې ښځه هغه بغیر له شکایته بل کار نه لري او بیا د طلاق ځای راشي ومه طلاق راکړه زه ځم زه کور ته ځم طلاق راکړه مه کوه ښځې مه کوه ښځې طلاق ډېره بده نه 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 ستاسو بیا د هغه بعد څوک ډېر ژاړي ته ژاړې که دی ژاړي دا ژاړي په خپله خوله طلاق غواړي د الله رسول فرمایي د جنت بوی هم ورباندې حرام دی حتی د جنت بوی چې دی هغه پر څلوېښت کاله پر فاصله باندې هغه بوی محسوسېږي خو دغه ښځه به د جنت بوی هم ونه ویني چې کومه ښځه د خاوند سره ناجایزه کوي ظلم کوي د الله رسول فرمایي نو به زه یو علاج در وښیم چې د کوم چا ښځه بې پردګي کوي هغه دې په کور کې در کور د باندې دی ناست دی یو سړی په لورو په خورو په کوروالا باور نه لري وایي که ولاړو دوکانو لره پلانۍ واده و شاپینګ لره مطلب یا یو فنکشن لره ما بې عزته کوي نو هغه دپاره دا دی چې په کور کې کښېنوه او که چیرې ته وایه چې یاره دا ډېره بد زبانه ده د الله رسول فرمایي بس خاموشي اختیار که د هغه خاموشي به ستا دپاره په کار درسي که ته خاموشي نه اختیاروې هلته دای دلته ته یې نو د هغه څه به ډېر کور وران سي زما خو دې زنانو ته خواست دی مه کوئ مه کوئ دی والله بله پیدا کړي دی والله بله پیدا کړي ته به یې د هغسې او د الله رسول فرمایي بني اسرائیل الله پاک د ښځې د وجې هلاکو زما امت هم د ښځې د وجې هلاکېږي په دا سړي مې ډېر زړه وسوځل سو اریان هم یم مشوره مې نه دی زه څه مشوره ورکړم ورته وایم چې طلاق یې کړم نو طلاق به نو څنګه نو بچان او کور مظهر جن جانان په باره کې راځي ډېر الله والا بزرګ نبی صاحب فرمایي کور والا یې ډېره بده ښځه وه ډېره بده ښځه وه بیا چا ورته طلاق یې کړ نو طلاق یا په کور کې مطلب هغه څه مژکانو بیا چا ورته ویل پښې مې ښه وساته هغه ویل پښې وساته مژکانه بل کور لره ځې نو ولې د بل چا کور خراب کړه دته ویل طلاق یې هغه طلاق یې کړم نو بیا بل څوک ولې د بل کور خرابوم زه لا ډېر یم چې په دغه مصیبت اخته سوی یم نو نیکه صالح ښځه چې د هغه ډېر لوی نعمت دی او دا ډېر کم دی بیخي ډېر کم خدای پیدا کړی دی بیخي ډېر کم یې پیدا کړی دی چې هغه د خاوند جنې راځي او بیا جبه بله خبر دا انجیوز والا او دا څه غوړان مړانې دي دا د بل د ښځو ډېر خیال ساتي نه د بل د ښځې حق غواړي د خپلو ښځو حق یې نه دی ورکړی بس نو په ښځو خوا به دوی انو ملایانو ته یې ولې د ښځو حق نه بیانوئ انو ملایانو تاسو ولې داسې کوئ سړیه که د هغه خبرې ما در ښولي دي د هغه هم ما در ښولي دي خو خبره دا د عاجزانو زه به د خپلو خوندو ته وایم چې مه کوئ ظلم مه کوئ ورځ دوې به یې سبا به مړ یې بیا به وایي چې زه په کفن کې کتلی سم که یا بیا به وایي زه قبر له ورتللی سم که یا بیا به وایي چې زموږ زاړه تصویرونه دي وې سوځم که څه نه 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 دا خبرې به پرېږدو الله پاک دې موږ ټوله وساتي الله دې زموږ خویندې زموږ لوڼې زموږ بچان هېڅ چاته الله توفیق نه ورکوي چې هغه بیا خپله کوروالا جنې زهیره یا د هغسې مطلب خاوند جنې زهیرې ناراضه یې الله دې موږ وساتي دا خبره ختمه شوه